السلام علیکم دوستانو، راځئ چې په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته داسې رقم اپلیکیشن دروښایم چې تاسو پرې ښکلي شانتې تصویران جوړ کړئ او خلک ته حیرانه شي او تپوسونه درنه کوي چې تاسو دا تصویران په څه صفا کوئ. نو راځئ موږ سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او د ټولو نه مخکې زموږ یوټیوب ته چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنګري نشان هم ووهئ. راځئ چې ځو اوس د ویډیو په طرف. ټولو نه مخکې خو به لاړ شو پلی سټور ته. پلی سټور په سرچ کې به ورکو فوټو ډایرکټر که نه فوټو ډایرکټر په الحال ما سره زه کار نه کوي، زما ډیټا اپ ته تاسو ډیټا ان انشاءالله ډایرکټ به زه راولي او ځو هغه اپلیکیشن ته. هغه اپلیکیشن دا دی فوټو ډایرکټر، دا اوس دا اوپن کوم. لږ انتظار به وکړئ. دا دی کیمرا او دا دی ایډیټ. نو تاسو به ووهئ که ډایرکټ تصویر باندې صفا کوئ نو کیمرا به ووهئ که نه تاسو ایډیټ لکه خپل سکیلرۍ کې کوم تصویران یې هغه صفا کوئ بیا به ووهئ ایډیټ. ایډیټ کې اوس زه یو ښکلی غوندې تصویر ګورم رالم تاسو ته پرې لږ چل ښیم په دې وجه. نو زه دې تصویر رالم که نه لکه فلحال په دې کې ور لکه ځان نه تاسو شروع کوم، یعنې کې لکه دا اوس تاسو وړوکي کوئ لږ که نه، لکه دا اوس دا دې اوس راګیروم داسې که مطلب ورکړه ښه دا دور وکړه، دا اوس ما دور وکړه زه لکه د لاسونو نه به بهر ځای رالم دا نور کټ کوم پرې نه صحیح نشان ووهئ ولیدو وکې او دې کې شه دا دې کې اوس تاسو تصویر هغه لږ راغټولی شي او لږ وړوکی کولی شي. نو اوس مرایم نه چې دا نشان تاسو مخ ته کوئ که نه دا داسې خو لکه زه یې نه کوم، زه یې کټ کوم. دا بل چې دریم نمبر دی ایډجسټ، نو دا تاسو دا یو ونې چې دی تصویر لږ لکه تاسو لږ رنګیني ورکولی شئ یې رڼا پرې تېزولی شئ او دا دویم چې پکې دی نو دویم لکه تاسو څنګه دا سیسټم په کمپیوټر کې استعمال کېږي اکثر تصویر تیسرم تاسو تصویر له رنګیني ورکولی شئ لږ شانته خیال دی څومره ستاسو خوښی. نو او دا بل چې دی لکه تاسو تصویر له لږ رنګ بدلولی شئ، وینئ لکه هغه شاته دا وتېزولی شئ او مخ له لږ رنګ تېزولی شئ وینئ. نو اوس راځو بل که مطلب تاسو اوس دا تصویر زه دې یعنې کټ کوم دې سره شاته زه ښکلې سینټري لګوم لکه دا زه خواستم اوس سینټري لګوم لکه زه خیر تاسو ته چل ښیم که نه داسې زه بله سینټري لګوم نو لکه راشي دې ته نو داسې نښه پراخ که خیال دی اوس تاسو ته چل ښیم لږ شانتې لکه زه تاسو ته صرف په مختصر چل ښیم بیا نور تاسو ځان په خپل پوهوئ انشاءالله او آسان طریقه ده ډېره زیاته که نه دا به چې لکه اوس مطلب دې که زموږ دوست نه چې لږ دا لږ رانږدې لږ به یې رانږدې کړئ ځان ته داسې په دې دا لږ ځای پاته دی مطلب دې کې ستاسو فالتو څه ځای راشي لکه سوټ شي کټ کوئ دا دې خوا دا به ووهئ دا بله ګوته داسې بیا روانولی شئ تاسې که نه لکه اوس ما سره فالتو ځای نه راغلی بیا به ووهئ کټ لیکلی که ته وینئ اوس کټ شو خیال لري دې سره زه لکه دا لګوم مطلب زما اوس خوا دا لګوم که نه تاسو سکرین کې یو سینټري ښکلې پرته ده چې هغه ورسره لګوم بیا به ووهئ دا پلس نشان بیا به ووهئ امپورټ فوټو فرام ګیلري. لږ انتظار به وکړئ، انتظار نه بعد بیا ووهئ ګیلري. لږ انتظار به وکړئ خیر ما سره نو مطلب ما سره ښکلې سینټري نشته خو لکه زه راځئ زه تاسو ته ستاسو دپاره یو دا سینټري رالم دا سینټري نه غواړم تصویر ته بیا یم رالم که نه تیسري خیال دی ودرېدو ولګېدو سره ښکلی نو لږ بیا مزه بیا پرې صحیح نشان ووهئ زه پرې صحیح نه وهم ځکه لکه چې زه صرف صفا کوم که نه نو بیا تاسو تصویر دوه ځایه کوئ داسې وینئ بیا لږ داسې کوتسي نشان سره دا کولی شئ یا څلور ځایه کوئ هر څومره کولی شئ که نه داسې څلور ځایه لکه داسې ستاسو خپله خوښه ده بیا نو لکه زه یې نه کوم په دې وجه
یا تصویر DSLR کوئ شاته لکه ړندوئ تاسو تصویر صفایي نور لکه څنګه چې خلکو هغه شاته تصویر سره ړوند دی او مخې ته تصویر صفایي نو وښیي دا بلر ټول نو وینئ تاسو دا زم کول شي. بیا چې د درېیم نمبر ته راشي برش که نه برش ته چې راشي دا به ووهئ برش کې تاسو ګوتې په ذریعه باندې مخ صفا کول شي چې نه نور شاته ځایونه لاندې پرېښودی شي لکه تاسو سره نور ګوتې چلن کول شي لکه زه اوس ماته ټایم ډېر نشته په دې وجه تاسو بیا وښیئ صحیح نورو سره خپل صفایي کول تاسو سره بیا خیال د شاته تصویر ړوند شو تاسو زموږ تصویر صفا شو نو نور تاسو په خپله ګوتې چلولی شئ. اوس راځو واپس